تاسو وینو چې په دغه وخت کې موږ د کم شلمان په تور سرګي علاقه باندې موجود یو او دلته موږ ولیدل چې موږ کله تېرېدو چې دلته بنکرې ځای په ځای باندې جوړې شوي او دا د دویم جنګ عظیم نښې دي چې کله انګریزانو د روس تیارې دغه بنکرې جوړې کړې وې چونکې دلته موږ مطلب چې کم بلد یو دلته زموږ سره د دغې علاقې یو ځوان پی ایچ ډي ډاکټر تسلیم عارف صاحب ولاړ دی د هغه نه به رهنمایي اخلو چې دا د دغې علاقې اوسېدونکي په همدغه ځای باندې موږ د ده سره لیده کاته وشول چې دی موږ ته وایي چې دا بنکرې د کوم مقصد دپاره جوړې وې جی تسلیم عارف دا راته وایي چې دغه بنکرې انتهایي پاخې جوړې دي څه وجې دپاره دا مطلب چې په دغه غریزه علاقه کې دغه بنکرې جوړې شوي جی خلیل صاحب تاسو وینئ په دې وخت کې موږ تور سرګي کې یو چې کوم د انګریز دور نښې موږ ته ښکاري چې هغې ته موږ بنکرو په شکل کې ګورو دا بنکرې د انګریز ګوره چې ورته وایي هغې خپل ډیفنس دپاره یو استعمال کړې وې چې ډیفنس او ښې مضبوطې جوړې کړي دا رشین چې کله دا خطره وه د رشیا طرف نه چې داسې نه چې په دې سب کانټیننټ په دې علاقه باندې چونکې چې دا یو حمله ونه کړي نو انګریز دا او هغه ټایم کې رشیا جرمني سره هم ټسلو یو ټکراو یو جنګ شروع نو دواړه طرف نه انګریز دا سوچ وکړو داسې نه چې رشیا موږ باندې حمله ور کېدای شي او که رشیا باندې جرمني چېرته قبضه وکړله جرمني حاوي شو نو جرمني هم هټلر هم دا یو سوچ لري چې په دې علاقه باندې موږ قبضه وکړي نو د دغو دغه رخ چې کوم دی که یو طرف ته وګورې دغه طرف ته چې کوم د لوی شلمان ایریا رادرمي او بل طرف ته کم شلمان ایریا رادرمي نو تاسو موږ ته چې وښو چې دغه سایډ بیا د کوم طرف دغه مقصد دپاره هغه سایډ د کوم طرف جی خلیل مقصد دپاره تاسو لکه څنګه چې وویل چې دا د لوی شلمان طرف ته دی او په کم شلمان کې نو دا کم شلمان چې دا په داسې علاقه کې داسې تاثر لري دا علاقه د اهمیت حامله ده ولې چې د دې طرف نه یو طرف ته ملاګور پېښور طرف ته هم روټ دی دا به موږ د پاس نه جایزه وهلو که تاسو موږ ته دا وښله چې دغه کوم طرف ته دغه لار دې وتلې جی تاسو کتونکو وینئ په دا ټایم کې موږ بنکر کې موجود یو په کم شلمان کې تاسو د دې ډیفنس د دې مضبوطوالی تاسو جج کولی شئ د اسسمنټ تاسو کولی شئ جایزه اخیستی شئ چې دا د هغې نښې دي تر اوسه پر حالانکې چې کوم لوکل خلکو الټرټ خلکو هغې د دې د لرګي چې کوم دی کې استعمال شوی هغې د وړلو کوشش هم کړی دی بلکې دې چې کوم سریا لګېدلې ډېره مضبوطه سریا لګېدلې ده هغه هم تاسو وینئ پکې د دا یو انتهایي د اهمیت حامل خبر تاسو وګورئ د مختلف لارې دننه جوړې شوي دي پکې چې دا دې طرف ته هم تاسو وتا شي یو چې کوم آرمي د برټش آرمي وه او دې طرف ته هم وتا شي دوی ته هر طرف نه چې کوم و که نه هغه ښکاره کېدل چې کوم دوی څارنه وه دوی ته په اسانۍ طریقې سره دوی ته ښکاره کېدل چې کوم طرف ته پوزیشن دوی اخلي او دا تاسو وګورئ دلته یو علاقه پرته روډ پروت چې دا پېښور طرف ته ځي نو چونکې بالکل د لاندې چې کوم تاسو وینئ دا ملاګورو باندې دا کوم چې سیند په غاړه باندې تللی همدغه روډ دی همدغه روډ دی چې ملاګورو نه مخکې بیا دا پېښور طرف ته ځي مطلب چې دغه بنکر په داسې ځای باندې واقع دی چې دغه نه دغه علاقه هم کور کېږي چې که په دغه علاقه باندې څه اکټیویټي کېدی یا څوک پرې تېرېدی دښمن پرې تېرېدی نو دوی ته په اسانه باندې نظر باندې راتله او دوی خپل اټیکینګ پوزیشن هم سمبالولی شو ډیفنسیو پوزیشن هم سمبالولی شو په دې رقم په ټاپ باندې ځو چې مطلب چې موږ وګورو چې دلته په دا ټاپ باندې چې کوم دغه دی دا اوس موږ د دغه بنکر په ټاپ باندې راوختو او تاسو وکتل چې څومره حده پورې خواري شوې ده ما چې وکتل په لنډي کوتل کې د مارټایډ چې کوم د انګریزانو شهیدان دي هغه انتهایی زیات دي د هغو میجرز چې کوم دي هغه په درزنو باندې په لنډي کوتل کې ښاخ دي او د دغه نه دا پته لګېږي چې هغو 14,000 کیلومتره لرې راتګ په دغه علاقه باندې یو مضبوط پوزیشن قایمېدل دا څه وړه خبره نه وه مطلب چې په دنیا باندې د قبضې سوچ او بیا پکې د تسلیم عارف صاحب خبره چې روس بیا غوښتل چې په ګرمو اوبو باندې قبضه وکړي هغه د کراچۍ پورې تګ غوښتو او بیا مده چې د جرمني سره یو جنګ په منځ کې راتګ او بیا دلته په پاکستان کې ورته یا په برصغیر پاک و هند کې ورته دمره ډیفنسونه تیارېدل نو مطلب چې دا دغه رکاوټونه وو هغه ډیفنسونه به یې ورته ویل چې دا په دغه ځای کې رکاوټ شي او مخکې تېر نه شي چې دغه علاقه قبضه نه کړي نو دا خو مطلب چې په دغه سایډ باندې د بنکر په رایټ سایډ باندې موږ ته پته لګېږي چې دا پېښور طرف ته کوم روډ تللی د دغه د قبضې دپاره خو په دغه طرف ته دا کوم سوري چې وتلي دي یا کوم دغه چې وتلي دا د کوم مقصد دپاره چې دغه طرف ته خو لوی شلمان راځي دې طرف ته تاسو وګورئ خلیل صاحب مخامخ هلته هغوی نور ډیفنسي پوزیشن هم جوړ کړي بنکرې جوړې کړي هغوی ته به خپل چې کوم ملګري هغه په نظر راتلل او هغې طرف نه چې کوم چونکې داسې ټکنالوژیکل ایج نه و نه موبایل هغه نو دوی به خپل منځ کې یو بل سره رابطې کولې دا وخت دروازې ځکه پرېښي دي چې دې مخه
دلته د پوزیشن واضح وي هلته هغه ځای باندې د دوی بنکرې جوړې کړي او مخامخ چې تاسو ښکاري ډګ آوټ چې ورته وایي هغه ته هم هغوی دا بنکرې او پوزیشن جوړې کړي نو دوی ته یو بل ته ښکاره کېدو او نظر باندې راتلو دپاره دې وخت دوی دا پوزیشن سنبال کړی دی د دې وجې نه دا دوی چې تاسو وګورئ دوی چې کوم ډور دی انټرنس دی که نه دا دې سیټ ته دی هغه خواته دی چونکې د دوی دا مقصد و چې موږ ته خپل ملګري چې کوم دي که نه په نظر باندې راځي اسانۍ سره کوم دوی میسیجز پاس کولو یا ریسیو کولو چې کومه طریقه کار د هغې دپاره دوی داسې کړي دي که تاسو کتلي په تورخم پوله باندې نږدې ورسره هغه چې کوم ډیفینس دي هغه هم ځای په ځای لګېدلي هغه علاقه یې ورته قبضه کړې وه دغه علاقه یې ورته قبضه کړې وه بل په ښي طرف باندې هم نظر و په ګس طرف ته باندې یې نظر و نو مطلب چې انګریزانو انتهایی زیات کار کړی دی ځکه چې دغه پختګۍ نه دا پته لګېږي چې دوی په پخه اراده باندې راغلي خو هغه اراده کې کامیاب نه شو زه یم چې که په دغه حوالې سره وایي چې څه عوامل داسې بیا ته چې دو خنډونه دغو ته پیدا شو چې دغه علاقه یې پرېښوه او واپس لاړل زه تا ته خلیل صاحب یو خبره بله ایډ کړم په دې کې تاسو څنګه چې ذکر وکړو چې دا ولې ځای په ځای دوی دومره بنکرې جوړې کړي یو دلته دا سپاټ دی مخامخ تاسو ته سپاټ ښکاري یو هغه سپاټ ښکاري چونکې دا علاقه افغانستان سره نږدې سچویټډ ده نو چونکې حمله بره طرف نه خطره وه او دا یو نږدې علاقه وه او د قبضه کېدو لپاره دیټس وای چې برټش چې کوم و هغې دا سوچ وکړو چې دلته یو مضبوط پوزیشن وي موږ د ډیفینس پوزیشن وي اټیکینګ پوزیشن وي نو دوی ځکه دلته ډېره خواري او ډېر محنت کړی دی او بنکرې د ځای په ځای جوړې کړي دي او چونکې د دوی هغې تا وکته دا بنکرې دوی څومره مضبوطې جوړ کړي هغوی یو داسې سټریټجي جوړه کړې وه چې هغې نه چې کوم رشین چې هغه که حمله ورکېدلو سوچ لرل یا که جرمني هټلر داسې سوچ لرلو هغو ته پته وه چې موږ دوی دا شکست په دې ایریا کې نشو ورکولی وایي چې هغه لوکل خلکو سره هم میلاو شوي دي لوکل خلکو کانفیډنس یې هم اخیستی او سره خپل پوزیشن یې مضبوط او پالیسي مضبوطه وه بالکل تاسو ډاکټر تسلیم عارف صاحب خبرې واورئ یقینا چې سبق آموز خبرې خو د افسوس خبره دا چې موږ دغه کمزوری ملک اوس هم په دغو خبرو باندې پوه نه شو ځکه چې انګریزانو په هغه وخت کې د ګوریلا جنګ د خاتمې دپاره د دغه ځای ځنګلې تباه کړې وې او انګریزان راغلي او په دغه علاقه کې بفر زون جوړ کړی چې ورته یې FCR یعنی فرنټیر کرایمز ریګولیشن او په دا 2610 کیلومیټر باندې یو بفر زون جوړ کړی چې دغه علاقه FCR او قبایلي علاقې ګرځېدي چونکې اوس دغه بفر زون ختم شوی دی نو اوس مطلب پکار چې په دغه علاقه کې ترقیاتي کارونه وکړي چې دغه علاقه د امن ګهواره وګرځېږي دغه علاقې خلک ترقي وکړي ځکه چې موږ دغه شلمان سیمې وکتې په دغه شلمان سیمه کې څومره پوټنشل موجود دی څومره پکې به ده چې دا ذخایر دي پکې که د اوبو ذخیرې وګورې نو مطلب چې دا په استعمال کې نه رادرومي اوس هم د دغې علاقې خلک چې کوم دی په سرونو باندې زنانه اوبه راوړي نو دغه وجه ده چې دغې علاقې ته ترقي نه ورکوي په آخر کې تسلیم عارف بل څه غواړي راغی چې وریاض شو دا خبره کوو بیا به انشاءالله چې پروګرام ختمو جی تسلیم عارف خلیل صاحب څنګه چې تا ویل چې په دې علاقه کې ذخایر موجود دي زه تاسو ته یو مخامخ علاقه په ګوته کوم دا مخامخ چې زما ګوته ده دلته ریسنټلی کویلا ډسکور شوې ده دریافت شوې ده او چونکې زمونږ د حکومت نه یا چې کوم دی چارواکي دي من وزیر معدنیات ته منسټري ده د هغې نه دا غوښتنه کوو خپل چې کوم وفاقي منسټر دی انټرفیث هارموني جناب الحاج ډاکټر علامه نور حق قادري صاحب نه چې دا علاقه کې د مخامخ دلته اوس کویلا ډسکور شوې ده او ښه په غټ مقدار باندې چې کوم سروې شوې ده او سره سره چې داسې کته لږ تېر شي په دې علاقه کې تاسو ته ماربل هم په نظر راتلی شي ماربل هم شته او چونکې دا ډسپیوټ چې دی که نه دا ګورنمنټ لیول باندې پکار دی که نه چې دا ریزالو شي او د دې علاقې چې کوم دی که نه رایلټي ورته میلاو شي که حکومت د خلکو له هم ورکوي پکار دی چې دې ته وسایل پرووایډ کړي او که په خپل هغې کې اخلي چې موږ ته رایلټي د علاقې ته میلاو شي نو دا تاسو په وساطت سره دا پیغام لږ تاسو مخکې ورسوئ چې دې ته چې کوم متعلقه محکمې دي ډپارټمنټ دی منسټریز دي چې هغه دې ته راتګ وکړي او دلته سروې کړي او خپل انسټالیشن وکړي په وخت باندې بالکل دغه نه مخکې په پروګرام کې ما یقینا چې تاسو ته دغه وضاحت کړی چې ترقي څه شی ترقي د علاقې وسایل په کار راوستل دي چونکې په دغه علاقه کې ډېر وسایل شته که دغه وسایل په کار باندې راغلل نو د دغې علاقې خلک هم په روزګار شي او دغه علاقه به امن ګهواره وګرځي او بل تسلیم عارف صاحب چې کوم د نورالحق القادري خبره وکړه نو چې زه په کوم ځای باندې موجود یم دغه علاقه کم شلمان خلکو دله په عزت کې دغه علاقه ورکړې چې کوم بنکر باندې موږ موجود یو دا د پیرزاده نورالحق القادري چې کوم ملکیت دی نو لهذا که لږه توجه دغې علاقې ته وشي او خصوصي پاملرنه ورته وشي نو دغې علاقې هغه حالات به سره بدل شي چونکې موږ مخکې هم ذکر کړی چې دلته د کومې اوبه چې موجود دي نو دا اوبه انتهایي زیاتې دي دلته چې کوم ټیوبیل وهل کېږي هغه 1 کروڑ روپۍ خرچه پې کېږي خو که چېرته دلته د ګریویټي سکیمونه وشول او دغه د علاقې د اریګیشن د پرپز دپاره یا د اوبو څښلو دپاره دغه سکیمونه په کار باندې راوستل شول نو دغه علاقه به ترقي وکړي او